السلام علیکم ورحمت الله. کچېرې ته د سټیرنګ تویدو کې مشکلات دي چې زه کله څومره سټیرنګ تاو کم نو دا ویډیو تا دپاره دی. دې ویډیو کې به زه تاسو ته عملي طور باندې یو ایکسرسایز ښیم، یو تمرین به درته ښیم چې هغه ذریعې سره تاسو به د سټیرنګ ښه بهترین طریقې سره تاووی شو، خاص کر په یو ټرنز کې اور شارپ ټرنز کې. دی ورزش ته یې دی ایکسرسایز ته یې فګر 8. هغه دپاره ما څه کړي څه ښي لاس ته مو وګوره دا یوه تخته ودرولې دي اور ګس لاس ته مو دا 3-4 ایټې ودرولې دي. چونکې په دې ټایم کې ما سره کونز نشته دی. صحیح شو. نو که کونز وی ما ورته لګولي وو، تاسو ته ویډیو ضروري وه چې زه تاسو په مقصد مې پوه کړم. موږ به څه کوو، دا ګاډی وګوره ما منځ کې ودرولی کړم، دا به زه داسې نه راتاو کړم، داسې به دې کاڼو نه تاو شم. صحیح شو. واپس به دغه ځای ته راشم، بیا به هغه د بعد واپس د دې نه تاو شم او داسې ته به واپس راشم. نو فګر 8 به جوړ شي. تاو شه راتاو شه، دا محفل د خوشحالو دی اور نور بیا تاسو خپله پوه یو رسول سره تاو شه. دغه دی زما ګاډی سټارټ کړلو، ګاډی سټارټ شو، بیلټ مو واچولو او چار چپیره مو سترګې وغړولې چې چې شی خوشتا نه دي او ډرایو مو کو. صحیح شو. اوس ما سټیرنګ تاو کو ښي لاس ته. وګوره سټیرنګ زه څنګه تاوم. صحیح شو. دې ته یې شي هینډ اوور هینډ میتھډ. پوه شوې. ځنه خلک ورته سیزر میتھډ نه یي. او دویم کوم ټیکنیک دی هغه پوش اینډ پول ټیکنیک دی. داسې ده په یو کې وغیره کې پوش اینډ پول ټیکنیک استعمالیږي. که چېرې په امتحان کې د ونه کو نو فیل کوي ده. اوس دغه ځای ته ما ګاډی راوستو، ما دوباره ګاډی اوس ګس لاس ته په توا وکړو. صحیح شو. دې کې ته لږ لږ تاووی شي. دا وګوره ښه او एकदम زیات هم تاووی شي. زه دا ګاډی زه څرنګې تاو راتاو کړم. صحیح شو. نو که چېرې یو ملک کې پوش اینډ پول میتھډ استعمالیږي، تاسو امتحان کې استعمال کو. خو شارپ ټرنز او یو ټرنز کې ماته لګي چې د هینډ اور هینډ میتھډ کوم دی چې لاس باندې لاس ته پاسه وچتای او توای، نو دا ډېر بهترین میتھډ دی. نو دی ایکسرسایز سره به څه وشي چې دا وګوره زه فګر 8 دی، دا زه تیز نه جوړوم او دا زه ورو هم جوړوم. نو ما به سټیرنګ چې کوم دی زیات نه زیات پریکټس وشي او ما به په سټیرنګ باندې زیات نه زیات قابو راشي. صحیح دی. دا ایکسرسایز خاص کر چې کوم ټرینران یو په خپل سټوډنټانو باندې لازم وکړو. صحیح شو. داسې ویډیوز دپاره ډرایو لوجي سبسکرایب کو. مننه. آباد اوسو.